Assalamu alaikum. Once again, welcome to the class. Dear students, په نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته د انګلیش هغه سنټنسز درخوایم کوم چې موږ په روزمره ژوند کې ډېر زیات استعمالو. که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ. د انګلیش پریکټس دپاره زموږ د واتس اپ ګروپ جوین کړئ. د دې لینک به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. په هغې کې به تاسو پریکټس کوئ او ستاسو پریکټس به زه باقاعده چک کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. I lost my wallet. زمانه بټوه ورکه شوې ده. I lost my wallet. زمانه بټوه ورکه شوې ده. که تاسو چاته وایئ چې زمانه بټوه ورکه شوې ده تاسو به داسې وایئ I lost my wallet. زمانه بټوه ورکه شوې ده. I need help you. زه ستاسو مرستې ته ضرورت لرم. I need help you. زه ستاسو مرستې ته ضرورت لرم. I need help you. زه ستاسو مرستې ته ضرورت لرم. Can you assist me please? مهرباني وکړئ تاسو ما سره مرسته کولی شئ. Can you assist me please? مهرباني وکړئ تاسو ما سره مرسته کولی شئ. زمانه بټوه ورکه شوې ده. What should I do? زه باید څه وکړم. What should I do? زه باید څه وکړم چې زما دا بټوه میلاو شي. What should I do? زه باید څه وکړم چې زما د بټوه اوس میلاو شي په څه چلول. I need to file a complaint. زه باید شکایت وکړم. I need to file a complaint. زه باید شکایت وکړم. چاته؟ پولیسو ته. موږ داسې وایو که نه چې زما نه څه ورک شوي زه پولیسو ته کمپلینټ وکړم. I need to file a complaint. Can I speak to an officer? آیا زه د یو افسر سره خبرې کولی شم؟ Can I speak to an officer? آیا زه د یو افسر سره خبرې کولی شم چې زما نه بټوه ورکه شوې ده دا به څنګه میلاویږي. I was involved in an accident. زه په دې حادثه کې شامل وم. I was involved in an accident. زه په دې حادثه کې شامل وم خو لیکن دا بټوه چې وه دا ما نه وه پټه کړې. تاسو به داسې وایئ Someone broke into my house. یو څوک زما کور ته ننوتل. Someone broke into my house. یو څوک زما کور ته ننوتل زما نه یې چې دی سامان پټ کړلو. Someone broke into my house. I can't find my car. زه خپل موټر نشم موندلی. I can't find my car. زه خپل موټر نشم موندلی چې غلانو چې دی زما موټر چرته بولی دی. نو پولیس تاسو مهرباني وکړئ دا پیدا کړئ. Can you describe the suspect? آیا تاسو شکمن تشریح کولی شئ؟ Can you describe the suspect? آیا تاسو شکمن تشریح کولی شئ؟ یعنی ستاسو په چا شک دی چې هغو موږ ونیسو. Are there any witnesses? آیا څوک ګواهي ورکولو والا شته؟ Are there any witnesses? آیا څوک ګواهي ورکولو والا شته دی چې د ده نه دا بټوه یا دا موټر چا پټ کړی دی. I have an emergency. زه په ایمرجنسي کې یم. I have an emergency. زه په ایمرجنسي کې یم. کله تاسو په ایمرجنسي کې یې په تکلیف کې یې نو تاسو به داسې وایئ I have an emergency. زه په ایمرجنسي کې یم. My child is missing. زما ماشوم ورک شوی دی. My child is missing. زما ماشوم ورک دی یا ورک شوی دی. ستاسو ماشوم څوک ورک شي که نه تاسو داسې وایئ My child is missing. I need police assistant. زه د پولیسو مرستې ته ضرورت لرم. I need police assistant. زه د پولیسو مرستې ته ضرورت لرم. ما په خپله ډېر زیات کوشش وکړو خو کس مې پیدا نه کو. و زه د پولیس مرستې ته ضرورت لرم. Is this the police station? آیا دا د پولیسو چوکۍ ده؟ Is this the police station? آیا دا د پولیسو چوکۍ ده چې دلته زه کمپلین یعنی شکایت چې دی هغه درج کم چې د دې غل په باره کې. There is a fire over there. There is a fire over there. مطلب کوم ځای کې چې اور لګېدلی وي که نه که تاسو خیال کړی وي ناڅاپانه اور ولګي سلنډر وډزېږي یا داسې حادثه راشي تاسو داسې به وایئ There is a fire over there. My phone was stolen. زما ټلیفون غلا شوی و. My phone was stolen. زما ټلیفون غلا شوی و. زه په ګاډي کې روان وم زما سره یو کس راوختو هغه زما نه ټلیفون چې دی هغه پټ کو. I received a threatening message. ما یو خطرناک پیغام ترلاسه کړو. I received a threatening message. ما یو خطرناک پیغام ترلاسه کړو نو زه ډېر زیات ویرېدم. I received a threatening message. My car was vandalized. زما موټر وران شوی.
My car was vandalized. زما موټر وران شوی دی. یو چا چې دی هغه سم چې دی ویشتی دی په ګټو باندې د هغې د وجې نه وران شوی دی. My neighbor is being noisy. زما د ګاونډیانو شور دی. My neighbor is being noisy. زما د ګاونډیانو شور دی. یعنې څه غوبلې رخ کړی په یو بل کې جنګ بنګ کوي. به تاسو داسې وایي. د دې کورس د کمپلیټ کېدو نه بعد به تاسو بالکل د انګلیش د ویلو قابل شئ. که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ د کمپلیټ انګلیش کورس دپاره. Thanks for watching the video.